د هلمند پوهنتون د مسلکي پراختیا امریت له لوري د استادانو د علمي او مسلکي ظرفیت لوړولو، مسلکي اخلاقو، علمي صداقت، دینی، علمي او ټولنیزو مسؤلیتونو د لا پیاوړتیا او د اداري کارکونکو د عامه پوهاوي لوړولو په موخه دوه بیلابیل روزنیز سیمینارونه وړاندې شول. لومړی سیمینار د مسلکي پراختیا امیر مفتي شیر احمد عاجز له لوري د استاد مسلکي اخلاق، علمي صداقت او مکلفیت تر سرلیک لاندې وړاندې شو. په دغه سیمینار کې د استاد پر اسلامي او مسلکي صفاتو، مسلکي اخلاقو، امانتداري، علمي صداقت او دینی او ټولنیزو مسؤلیتونو هر اړخیز بحث وشو. دویم سیمینار د کرنې پوهنځي استاد پوهنیار سید وهاب سیدی له لوري د هوا د ککړتیا څخه مخنیوي او د چاپیریال ساتنه تر عنوان لاندې وړاندې شو. په دې سیمینار کې د هوا د ککړتیا پر عواملو، ټولنیزو او چاپیریالي زیانونو، د پاک او سالم چاپیریال پر ارزښت، د ځنګلونو د ساتنې پر اهمیت او د اوبو د سپما په اړه اړین معلومات وړاندې شول. همدارنګه ګډونوالو ته په کرنه کې د اوبو د سپما او د څاڅکي یا ډریپ اوبو لګولو سیستم د فعالولو په اړه لازمي سپارښتنې وشوې. په یادو روزنیزو سیمینارونو کې د هلمند پوهنتون د علمي چارو او محصلانو چارو مرستیالانو، د پوهنځي رئیسانو، استادانو او اداري کارکونکو په پراخ ډول ګډون کړی وو. د سیمینارونو په پای کې ګډونوالو خپلې پوښتنې، نظریات او وړاندیزونه مطرح کړل چې د سیمینارونو د وړاندې کوونکو له لوري ورته تفصیلي ځوابونه ورکړل شول. ورپسې د علمي چارو مرستیال مفتي صدیق الله همت د سیمینارونو له وړاندې کوونکو استادانو څخه مننه وکړه. د مسلکي پراختیا امریت فعالیتونه او هڅې یې وستایلې او د پوهنځیو له مسؤلینو یې وغوښتل چې دغه امریت له روزنیزو او مسلکي پروګرامونو سره لا پراخه همکاري وکړي.